زموږ په دین کې روژه څو قسم راځي. غالبا زموږ په دین کې 6 قسم روژه راځي. یو قسم روژه دا ده چې الله تعالی پر انسانانو باندې فرض کړي، لکه په کومه میاشت کې چې ما او تا اوس روان یو، الله تعالی د دې میاشتې روژه پر ما او تا فرض کړې ده. الله تعالی باقاعده په قرآن کریم کې په ډیرو تاکیدي او په ډیرو ټینګو الفاظو د دې ذکر کړی دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنانو پر تاسو باندې روژې فرض دي. مفسرینو لیکلی دي چونکه روژه دا پر هوا فرستو انسانانو باندې او روژه د نفس او د خواهشاتو پر تابع انسانانو باندې لږ ګرانه ده، لږ درنه ده، نو ځکه الله تعالی په مستقلو او په تاکیدي الفاظو ذکر کوي کتب علیکم الصیام. او دا نه ده چې صرف روژه الله پر ما او تا فرض کړې ده، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه زما او تاسو مخکې چې څومره انسانان دي څومره قومونه دي پر هغو ټولو روژه فرض وه. حضرت آدم علیه السلام سونه سي در دې امته پورې چې څومره امتونه تیر شوي دي پر دې ټولو باندې روژه فرض تیر شوې ده. زه دا منم د ورځو به خود اختلاف، د تعداد به خود اختلاف پر چا باندې لږ پر چا باندې ډیری، د زمانه به خود اختلاف پر چا لږ زمانہ پر چا ډیره زمانہ، لیکن د آدم علیه السلام سونه سي در اوسه پورې داسې امت نه دی تیر شوی چې پر هغه امت باندې الله تعالی روژه یې شی نه ده. لکه مخکنی اصولو کې صبر د صبر حکم الله تعالی انسانانو ته ورکړی دی، او زموږ په دین کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي روژه دا نصف صبر دی. اوس روژه الله تعالی د څه دپاره راوړي؟ لعلکم تتقون، د دې دپاره روژه راځي چې په انسانانو کې تقوا او پرهیز پیدا سي. ګوره یوه میاشت الله تعالی انسان او د انسان نفس د مطلقا مرغوباتو څخه بند کړي، که حلال دی دا غیسم ته باندې، که حرام دی دا غیسم باندې، که تا ته جایز دی دا غیسم باندې، که تا ته ناجایز دی دا غیسم باندې، که تا ته روا دی دا غیسم ته راګرځېدلی، که تا ته ناروا دی دا غیسم ته راګرځېدلی. او چې د انسان نفس یوه میاشته هغه د مطلقا مرغوباتو څخه ځان راوګرځوي، د هر قسم خواهشاتو څخه ځان راوګرځوي، د هر قسم د نفسي غوښتنو څخه ځان راوګرځوي، نو بیا خو الله تعالی په دې نفس کې دا استعداد وس پیدا کوي چې را روان یو ولس میاشتې بیا دا نفس کلش پر ځان باندې بوج راولي، هغې د حرامو څخه په اسانه طریقه راګرځېدلی شي. چې په یوه میاشته کې دی د مطلقا امورو څخه ځان راوګرځوي، د مطلقا خواهشاتو څخه راوګرځوي، نو بیا په یو ولس میاشت کې دته د حرامو څخه ځان راګرځول دا اسانه وي. او چې کله نفس د حرامو څخه ځان راوګرځوي، د خواهشاتو څخه ځان راوګرځوي او د ناجایزو مرغوباتو څخه ځان راوګرځوي، دا په نفس کې تقوا بلل کیږي او دا د روژې مقصد بلل کیږي، او د دې مقصد دپاره الله تعالی پر انسانانو باندې روژه اږدي. نو الله تعالی ورته وایي کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه مخکنی قومونو باندې هم روژه فرض وله، او د څه دپاره فرض وله؟ د دې دپاره فرض وله لعلکم تتقون، چې د انسانان تقوا وکړي او انسانان د محرماتو د حرامو کارو څخه ځان وګرځوي. نو ځکه د روژې مقصد دا دی چې په انسانانو کې تقوا پیدا سي، او روژه الله تعالی د خپل عبادت دپاره ګرځولې ده، او چې په دې میاشته کې انسانان پر عباداتو باندې راسي، او په دې میاشته کې انسانان الله تعالی د ځان سره راضي کړي، او په دې میاشته کې انسانان خپل زندگی د مسجد سره عادت کی، لکه انسان الله تعالی د مسجد لپاره پیدا کړی دی. الله تعالی انسان ته سوای یا ابن آدم خلقتک الاشیاء کلها لاجلک، اے انسان اے د آدم زوی د ټوله دنیا مستا د لپاره پیدا کړی دی. ځکه ستا د لپاره ده، اسمان ستا د لپاره دی، لمر ستا د لپاره دی، سپوږمۍ ستا د لپاره ده، دریابونه ستا د لپاره دي، او غرونه او درې او مځکې ټولې ستا د لپاره دي، او دا به ټول ستا په خدمت کې ګرځي او ستا ضروریات به پیدا پر کوي. لیکن وخلقتک لاجلی، ته مې د ځان دپاره پیدا کړی، ستا مقصود او ستا د پیدایش مقصود هغه به زما عبادت دي، ته به خپله زندگی زما په عبادت کې پیدا تیری. نو ځکه روژه هغه میاشته ده چې په 12 میاشته کې د روژې میاشته الله تعالی د انسان د مسجد دپاره پیدا کړې ده، چې دا میاشته د انسان به د انسان زندگی په مسجد کې ډیری، د انسان زندگی به په عبادت کې ډیری، د انسان زندگی به د الله تعالی سره په تعلق کې ډیری. تاسو دې میاشته کې ګوره بعض عبادات خو ډیر ښکاره دي،
عام طور خلق د ورځې روژې نیسي او روژه په هر زمانه کې خامخا څه مشقت لري، که د ګرمۍ زمانه یې هم پر انسان باندې مشقت وي او که د یخنۍ زمانه یې هم پر انسان باندې مشقت وي، او چې صرف پر انسان باندې د پابندي ولګېدله دا پابندي ځان له یو مشقت وي. او بیا چې کله د شپې سړی تراویح کوي او د شپې عبادات کوي او د عامو انسانانو چې ورځ وویني الحمدلله څوک د مسجد په یو کونج کې د لمانځه څخه وروسته تلاوت کوي، د چا عادت د صلات تسبیح کوي او څوک نوافل کوي، څوک عبادات کوي، او هر سړی د خپل حیثیت مطابق او د خپل رای او د خپل فکر مطابق کوشش دا کوي چې زما دغه میاشت د الله تعالی په عبادت کې تیر شي. عام مسجدان چې د لمنځو وخت لورسي هغې کې دومره راشي چې په عام ورځو کې بیا هغه رش د انسانانو نه لیدل کېږي. خو زه دا خبره د ښکاره کوم چې دا ډیره ښه خبره ده چې دا میاشت انسانان په عباداتو کې تیره کړي، ځکه دغه میاشت الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړې ده.